مسمومیت یا مسمومیتونه یوازې له زهري موادو څخه نه پیدا کېږي، بلکې هره ماده چې بدن ته په زیاته کچه ورسېږي او روغتیا ته ګواښ وي او یا ژوند له خطر سره مخ کړي زهر یا سم نومیږي. د مسمومیت لاملونه خوراکي مواد، دواګانې، ګازونه، الکول او داسې نور د مسمومیدلو لامل کېدلی شي. علایمې څه دي؟ سر څرخېدل، د شونډو او نوکانو شنه کېدل، بېهوښي، د ساه او نبض تیزېدل، تشنج یا شخي، کله کله ټوخی، د پزې نه اوبه تلل، اوښکې بهېدل، سردردي او په اورېدلو کې ستونزې. د غذایي مسمومیت علایم او لومړنۍ مرستې: signs of food poisoning، سردردي، استفراغ او زړه بدوالی، اسهال، د عضلاتو درد. لومړنۍ مرستې: اول، ژر تر ژره کوښښ وشي چې ناروغ ته ډاکټر راوستل شي او یا ناروغ ډاکټر ته یا روغتون ته ورسول شي. دویم، هر څه چې کولی شي د زهري یا سمي موادو څرنګوالی وښیي او پر هغې مو شک پیدا شو باید وساتل شي، او هغه څه چې ناروغ استفراغ کړی وي او یا د خوراکي توکو پاتې شوي وي او پوهېږي چې د سمي موادو په پېژندو کې مرسته کوي باید وساتل شي. دریم، که چیرې ناروغ یا باهوښه وي نو د هګۍ د سپینو په ورکولو سره یا د پټاسو د اوبو په ورکولو سره هغه استفراغ ته اړ کړئ. څلورم، که چیرې ناروغ بېهوښه وي هغه پر مخه څملوئ او سر یې یوې خوا ته تاو کړئ تر څو ناروغ وکولی شي چې په اسانۍ سره استفراغ وکړي او د استفراغ له ننوتلو څخه تنفسي لارې ته مخه ونیول شي. د ضرورت په صورت کې مصنوعي تنفس او قلمي مساج هم ورکړئ. پنځم، د مسموم شوي کس ګرم ساتل او چای ورکول ګټور دي.